السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نننی دور کې د درملو استعمال په خپل سر سره د دې باعث شوی ده چې ځینې مشکلات رامنځته کړي. یو مثال زه وایم، په مارکیټ کې یو ویټامین ده، هغې ته ویټامین ای وایي. دغه ویټامین ای او ورسره څنګ ته د ویټامین ای یو فارم ده، هغې ته موږ تاسو آیزوټریټوناین وایي، کپسول شتون لري. همدا شان له دې سره څنګ ته یو آیزوټریټوناین جیل شتون لري. دغه په محیط کې هم په کلو کې هم په بازارونو کې د دې لپاره استعمالېږي کوم اشخاص چې په مخ باندې داغونه یا همداني ولري، خاص کر هغه اشخاص ډېر استعمالوي کوم چې حمل لري یا پریګننټ وي. نو د دې لپاره چې دغه درمل په پریګننسي کې استعمال شي، ځینې مشکلات رامنځته کوي یا ساید افیکټ یا تیراتوجینیک افیکټ رامنځته کوي، لکه مشون کې کلیفت فلټ یا هم کنجنټل هارت ډیزیز رامنځته شي یا هم سپاینل بایفیډ یا هم نیورولوژیکل ډیفیکټ رامنځته کیږي. همداشان ځینې څېړنې ښایي چې د دغه درملو استعمال په لومړنیو 3 میاشتو کې 50% د ماشوم مړینه رامنځته کوي. ځینې بیا وایي چې تاسو کوشش وکړئ دغه کمال هم یو همداشان کې کپسولي که غواړئ چې کور کې حمل پیدا شي یا هم یو څوک غواړي چې حمل راوړي، نو د دغه درملو استعمال یو میاشت مخکې باید تاسو کور کې بند کړئ، ځکه چې دغه درمل په ماشوم کې VSD ventricular septal defect د زړه په ولونو کې مشکل رامنځته کوي، همداشان کلیفت فالټ رامنځته کولی شي، همداشان سپاینل بایفیډ او وغیره نیورولوژیکل ډیس آرډر رامنځته کولی شي. نو د دې کبله تاسو کوشش وکړئ د دغه درملو استعمال په کورونو کې په د حاملګۍ په وخت کې هم پریګننټ وخت کې تاسو لږ څه محدود کړئ تر څو راتلونکی ماشوم له دغه نیمګړتیاو څخه محفوظ وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.